چې هر اختر کې به د پیر بابا ته غواړي یارانه د بونیري اسانه نه ده. یو چا چې واده کړی دی بدې کړي، څوک چې واده نه کوي ښه نه کوي. او زه ستاسو ټولو مشکور یم چې تاسو دلته زموږ سره شرکت وکړو. دن کې چې مې خوږ زړه ته قرار ورکوی نه شي نو الله خو دې پتن در باندې سوړ کړي. دا داسې نه چې تاسو په ګریس پاس یې، چې تاسو پوزیشن هولډر یې. د بونیر هغه ځوانانو ته مبارکباد پیش کوم د چا اډمیشن چې د کې پی کې په یو تاریخي درسګاه اسلامیہ کالج کې شوی دی. هغې حاضرین نن په عثمانیه حال کې موجود یم. دلته کې د بونیر سټوډنټ سوسایټي د طرفه یوه ویلکم پارټي چې کوم د نوي سټوډنټانو دپاره منعقد شوې ده. د هغې کې چې کوم مشر دی سردار بابک صاحب هغه راغلی دی، نور شاعران دي. راځئ چې تاسو د هغو سره کلي کې په هر دیوال لیکلي دي حج دې مبارک شو په خیر راغی. هسې دې خبرې ته مې فکر شو، ساز پرېږده سندرې ته مې فکر شو، وینې مې خدایه تنقید نه کوم زه په چا بېځایه تنقید نه کوم، خو دا مې د کعبې سره ویستلی دی او دا مې د روضې سره ویستلی دی، دا مې د زمزم اوبه په لاس کې دي، دا مې د چینې سره ویستلی دی، دا حاجي اسود سره ولاړ یم، دا مې د هغې سره ویستلی دی. نو یا حاجي صاحب و حاجي صاحب دا څه کوې نه حاجي صاحب ما حاجي صاحب دا څه کوې دا خپلې نیکۍ په سین له وکړلې او تا بلا خوارۍ په سین له وکړلې، تا بې تصویرانو نظرانه وړه، تاسې روپۍ په سین له وکړلې. نه نه دا ریا تا سره خوند نه کوي، مونږ پورې خندا تا سره خوند نه کوي نه حاجي صاحب، دا عادت کې ښه نه دی نه حاجي صاحب، دا تا سره خوند نه کوي. پسېده غواړي 15 کسان پکار دي، 15 کسان پکار دي، 15 کسان دې ځای ته راوځي. زه د بونیر سټوډنټ سوسایټۍ تړخه د بونیر نه د علم په درشل لاغلي پښتنو او شازلمو ته هرکلی ویم. 69 بونیر کله دلته شو 1985 غلط 1979 غلط هېروم یې نه هېرېږي مړه دا لا څنګه چل دی، ما ته سورې سورې کېږي مړه دا لا څنګه چل دی. ته د خپل ولس په غوښو د خپل ژوند نه مزې اخلې اډو زړه دې نه خوږېږي مړه دا لا څنګه چل دی. کوم احتشام خان دا بونیر سټوډنټ سوسایټي اسلامیہ کالج یونیورسٹی پریزیډنټ احتشام خان. امید لرم چې د دې ویلکم پارټۍ نه پس کله هم چې تاسو ته د بونیر سوسایټۍ میسج میلاو شي که زموږ څه کمزورۍ یا زموږ د دغه کې نو دا زموږ د ټولو ځوانانو په شریکه ذمهداري جوړېږي. هغه کمزورۍ هغه کوتاهۍ هغه به موږ پوره کوو. نن چې موږ دا کم مشران راغوښتي دي زموږ مقصد هم دا دی چې موږ د دوی نه د شعر په ژبه کې د سردار حسین بابک صاحب غوندې ډېر درانه میلمانه زموږ سره ناست دي، موږ د کشرانو ته څه هدایات راکړي. خیر کړي له اټک تر کندهاره لوی خیبر ته خدای خیر کړي، د کابل وي که د کویټې سرلښکر ته خدای خیر کړي، قبایل مو ترېنه بچ کړي، هر سنګر ته خدای خیر کړي، هر سنګر ته خدای خیر کړي. ډېره مننه. ایم پی اے جناب سردار حسین بابک صاحب د عوامي نیشنل پارټي صوبایي جنرل سیکرټري جناب سردار حسین بابک صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. تعلیم چې دی دا د هر مرض علاج دی، دا د هر مرض علاج دی، خو ورسره دا ضروري ده صرف ګوره د تعلیم او د کتاب چینجي نه. دا تاسو وګورئ زمونږ د حجرې تصور دا خبره ځان ځای کړو، دا زمونږ په حجره کې چې کوم کټ پروت دي په دې لیکلي نه دي چې دا مشرین دا به سر ته کیني او چې دا کشرین دا به خپو ته یا لنګې ته کیني. تاسو وګورئ په دې کټ کې ته لیکلي دي، تاسو ته لیدلي دي داسې؟ تاسو غواړو چې ته کټ لیدلی نه دی په کټ یې نه دی لیکلي او دا یې په کتاب کې هم نه دي، دا چې ته په کتاب کې لیدلی دي دا ګوره دا هغه تاریخ دا د زرګونو کالو نه یوه سلسله را روانه ده زباني دا مشرانو ته بالغ کېښودل
دا چې ته وجه کې ناست مشر راړي دا ودرېدل، دا چې مشر لا ناست شوی نه ستا ولاړه ودرېدل، مشر چې خبره کوي ستا خاموشي، دا خدمت کول دا ډېر لوی تربیت دی. دا خصوصیت چې دی دا صرف په پښتنه معاشره کې دا هیڅ ته نشته. د داسې قسمه پروګرامونو نن زموږ ویلکم پارټي شوه. د دې خو مین مقصد دا چې کوم زموږ د بونیر ځوانان دلته راغلي د هغوی د حوصله افزایۍ دپاره او هغوی ته د خوشامدید دپاره موږ د هغوی دپاره یو پروګرام ارینج کړو چې د هغوی حوصله افزایي وشي او زموږ د هغوی سره ګټ ټوګیدر او مختلف وړوکې غونته انټروډکشن وشي. د دې مین مقصد د دې ننني پروګرام دا. زه لاول د خپلو ټول د کیبینټ ډېر زیات شکریا ادا کوم چې هغوی زموږ سره کارپوریټ وکړو او بیا لکه زموږ د پروګرام ماشاءالله الحمدلله ډېر زیات ښکلي انداز کې وشو چې موږ کوم ایکسپیکټیډ شو د هغې نه هم زیات ښه وشو. څونه زموږ سره بونیریان وو هغوی زموږ سره کارپوریټ وکړو د هغې هم ډېر زیاته شکریا ادا کوم او خاص کر د خپل مشرانو ادا کوم شکریا د بابک صاحب او نور زموږ شاعران چې راغلي وو او زموږ استادان سنګر صاحب دي او دوی چې راغلي زموږ د پروګرام له ښکلا وکړه. حضرین تاسو وکړه د بونیر سټوډنټ سوسایټي کوم پارټي چې وه ویلکم پارټي هغه اختتام ته ورسېده. د دې سره موږ تاسو نه اجازت غواړو. د کیمرامین پاک احمد سره ثناءالله عثماني حال